ملګرو د غیو نظم دی د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې د نظم عنوان دی ازغن تارونه وجود مې لوی افغانستان دی د مثال په توګه وجود مې لوی افغانستان دی د مثال په توګه زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه دا رقیبانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی بیا یې په ډېر وحشت په لر او بر تقسیم کړی دی چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم نو ما ته پته ده چې ژوند به په ارام ونه کړم چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو چې وي موجود دا د تورخم تور زنځیرونه تر څو نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی په کابل جان په پېښور امن د خدای قسم دی تاسو حساب وکړئ چې څومره ژړېدلي یو تاسو حساب وکړئ چې څومره ژړېدلي یو موږ د دې بېلتون د لاسه څومره دردېدلي یو موږ سکه وروڼه یو دښمن سره ویشلي یو بیا یې په سل قسمه نومونو غولولي یو بیا یې د خپل وروڼه په یو په بل وژلي یو موږ له پښتونخوا چې څوک جنت خو المان ته لیږي بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي مونږ که سوځېږو که ژوبلېږو هم د دې د لاسه په لر او بر کې وژل کېږو هم د دې د لاسه دا چې په وینو کې لمبېږو هم د دې د لاسه چې له پیړیو بربادېږو هم د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګ لوېږو هم د دې د لاسه پلار یې له زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي منځ کې بېلتون دی ورور د ورور له حاله نه خبرېږي نور نه تارونه منم نه یې دا پټک نور نه تارونه منم نه د دا پټک منما نه د چا توره زورم نه د چا ټوپک منما نه د زنځیر د تورخم نه د سپین بولدک منما نه مایده د ډیورنډ نه د ګندمک منما صرف یو لوی کور له کابل او تر ټک منما دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یمه زه کنې که دلته یم که هلته یو افغان یم زه په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي وزیرستان سوات پکتیکا کې مې ورونه بل دي په هر مکتب او مدرسه کې مې ورونه بل دي په هر جومات هره حجره کې مې ورونه بل دي د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل پکار دي د دې پلیتو کرښو نور له منځه وړل پکار دي چې د وطن مو دا تار تار ګریوان پیرلی نه وي چې د وطن مو تر څو چې د وطن مو دغه زوړ پر غر ګنډلی نه وي پښتنو څو مو چې دا خپل وطن ګټلی نه وي چې مو تر څو دښمن ته زور د مټ ښودلی نه وي چې مو تر څو پاټک پل دیوال وهلی نه وي دې ګیلمنه تر هغې په مونږ سیالي قسم ده په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده په افغانانو